د ننګرهار پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیریت له لوري ونې مخکې د اماراتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ د کرېکټ ټورنمنټ پر لار اچول شوی و. د ننګرهار عالي لېسې په اتلولۍ پای ته ورسېد. د ننګرهار پوهنې ریاست تدریسي مرستیال د دې سیالیو په تړاو وایي زده کوونکو ته یې بېلابېلې لوبې برابرې کړي او هڅه کوي راتلونکي هم د زده کوونکو د روغتیا ساتنې او نورو هیوادونو سره د سیالۍ په موخه ورته پروګرامونه پر لار واچوي. نو ان شاء الله الرحمن دغه سیالي ډېرې شوي هم دي او موږ ورسره همکاري کړې ده، موږ تشویق کړي دي. نن نه وروسته به ان شاء الله الرحمن دغه سیالۍ ته نوره وده ورکوو چې څومره زموږ همکاري کېږي ان شاء الله د هرې نګاه نه او د هر بخش نه به ان شاء الله موږ همکار یو. دغه راز د ننګرهار پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر وایي دغه سیالۍ ونې مخکې د 1400 ښوونځیو ترمنځ چې 12 دولتي او 4 خصوصي لیسو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. پایلوبې ته د ننګرهار عالي لیسې او رحمان بابا لیسو ټیمونو لار پیدا کړه چې پایلوبه د ننګرهار عالي لیسې په اتلولۍ پای ته ورسېده. مونږ د 3 ټورنمنټونو البته د کرېکټ، والیبال او فوټسال پایل وشو. دغه اوس کوم فاینل تاسو ولیده دا د 14 ټیمونو نه چې په دې کې 4 خصوصي لیسې وي او 12 اماراتي لیسې وي. د رحمان بابا خصوصي لیسې او ننګرهار عالي لیسې لار موندلې وه او د تاسو په حضور باندې تاسو ولې چې ننګرهار لیسې دغه ټورنمنټ قهرماني وګټله. همدارنګه په دې لوبه کې لوبېدونکي لوبغاړي د پوهنې ریاست غواړي چې ورته نورې سیالۍ ورته هم برابرې کړي. نړۍ مننه کوو د رئیس صاحب څخه چې موږ ته دغسې ټورنمنټونه په لار اچولي دي. د دې وروسته هم موږ ورڅخه هیله لرو چې مختلف ټورنمنټونه په هر رقم که هغه فوټبال وي، والیبال وي، باسکټبال په ټولو سیالیو کې موږ ته ټورنمنټ په لاره واچوي. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډېر ژر به د ښوونځیو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شي او د بېلابېلو ښوونځیو لوبډلې به پکې ګډون وکړي.